ملګرو موبایلانو کې اکثره وخت دغه علامت ولې راځي؟ یا دغه سور علامت وي او یا هم دغسې علامت وي لکه په دغه موبایل کې چې راځي ژیړ رنګ ولري. هر یو یې بېل بېل لاملونه لري. د نن په ویډیو کې راځم دغه موضوع در تشریح کوم چې ولې راځي او څنګه یې حل کړو. یا داسې علامت راوړي، داسې ژړ علامت، او کله کله هم بیا داسې چارج ورکړي خو بېرته یې وروسته چارج قطع شي. نو دا علامت ولې راوړي او حل لاره یې څه ده؟ او عموما په 14 او 12 موبایلانو کې دا ډېر راځي. دغه موبایل 14 دی او دا 21 دی. دا سور علامت راوړي او دا چې دی ژړ علامت راوړي. نن راځم عیبونه یې پیدا کوو چې مشکل په کوم ځای کې دی او څنګه یې جوړ کړو. راځو د 14 څخه شروع کوو. دغه 14 موبایل بل مستري راته راوړی دی، کار یې پر کړی دی خو جوړ کړی نه دی. نو ول دا مشکل راته حل کړه. پر دغه ځای باندې کوم فکر کړی یې دلته یوه دانه خازن وي. په بعضې کټانو کې بیا خازن نه لري خو دلته خازن وي عموما. پر دغه ځای باندې ساده مقاومت وي معمولي چې اندازه یې د 1000 کیلو څخه نیولې تر دغه پورې ده 1300 کیلو پورې ده. نو 1300 په موبایل په ماډل پورې فرق لري قوي اکثره. او پر دغه ځای باندې چې دی یوه دانه انټي مقاومت وي، یعنې د حرارت مقاومت، حرارتي مقاومت ورته ویل کېږي. خو عموما یې نوم انټي باندې یادېږي. کله چې موبایل ژړ علامت راوړي لکه دغه موبایل، دا په هغه صورت کې راوړي چې دغه یوه پایه چې د مین بورډ لخوا چې راغلې ده دلته د دې مقاومت دا 1.3 ولټه برق دغه مقاومت ته راانتقالوي. دا مقاومت دغه برق ورته تصفیه کوي، لږوي، بیا راځي دغه انټي مقاومت ته د حرارت. خو کله چې دغه د حرارت مقاومت چې دی که په ټلیفون کې ګرمایش په دا حصه کې پیدا شي، دغه مقاومت خپل اندازه اړوي. دغه انټي مقاومت چې دی د حرارتي، دا چې اندازه یې واړوله دغه مدار شاټ کې هلته څوک مقاومت ښیي چې موبایل ګرم دی یا په چالان کې کیدای شي کله کله داسې درته راغلی چې وایي ګوشي شما دغسې په فارسي ژبه کې او په انګلیسي کې هم دغسې لیکلي چې ټلیفون مو ګرم دی 30 ثانیې وخت تېر شي ګل شي. یا ځینې برنامې په بعضې ټلیفونانو کې هغه ټوله بند نیسي، ګالري نه راولي، بعضې برنامې نه راخلاصوي، هغه بندې شي. نو په هغه صورت کې بیا مشکل دلته وي. خو که چیرې داسې شي چې دغه انټي مقاومت یا د حرارتي مقاومت دا شارټ شي د منفي سره، د بدنې سره، دا مسیر دا په میګر باندې چک کوي دغه پایه منفي ده او دغه چې د مثبت پایه ده دغه د مابینځ ده د دې خواته په 14 کې M14 کې ټولو کې په دې کې 1.8 ولټه برق راځي. دغه د انتن د کوچنۍ سیام ته هم دغه برق راغلی دی. که چیرې د دغه انتن په سیامو کې یوه شارټ سیم د مشکل دلته پیدا کېږي داسې شي. که دغه 8 ولټه برق د دې مسیره سره شارټ شي د منفي سره، په دې وخت کې سور علامت شي، یعنې دا برق شارټ وي. او په اکثره موبایلانو کې موبایل یا ګلو چالانه کېږي یا بیخي چالانه کېږي نه، دا عیب هم پیدا کوي. که چارج ته وتړې سور علامت راوړي. او یو بل مشکل که په دې سر کې بیا داسې شارټ شي، بعضې وخت ژړ راوړي، یعنې دې خواته برق نه رارسي. دا شارټ یې هغه برق 1.8 ولټه برق چې د دې خوا دی هغه نسي راانتقالولی دې خواته. نو مشکل ډېر وخت دلته وي. خو که چیرې داسې شي چې یا دغه مسیر قطع شي، مثلا دلته په بټه کې یا په جی کې یا په سکرین کې دلته دغه د دې خوا مسیر چې دی دا د انټي د مقاومت د خوا ده، د ولټ د خوا ده نه، دا قطع شي، دې وخت کې بیا سور علامت نه راوړي، هغه ژړ علامت راوړي. نو دغه مسیر هم چک کوي چې دلته راغلی دی تر دا جې کې پورې جوړ دی که نه دی. همدلته په میګر باندې د میګر سور لین چې دی پر بدنې باندې کښېږدئ، دلته پر منفي باندې په تور لین باندې دا چک کوي چې آیا دلته یو څه اندازه کار کوي که نه کوي، که کار نه کوي. خو مشکل په دا مسیر کې دی او وینې په هغه صورت کې چې دغه دواړه دغه مقاومت هم ویدلې او د انټي هم پر ځای باندې وي. داسې نه وي لکه د دغه موبایل دی چې اوس ځینې ایسته کړي دي
په E10 او E50 په E60 بدو کې دغه انټي مقاومت کې ځینې ایسته کې هم کار کوي، یعنې نه یې پکښې لرې کې کار کوي. خو ځینې مستریان راولاړېږي دغه طریقې څه دلته هم کار اخلي، خو په دې کې بیا داسې نه ده، په E12 کې هم داسې نه ده، په E12 هم کار نه کوي. نور ډېر موبایلان دې هم کار نه کوي، اوس E50 یې لري، M51 یې لري، E20 یې لري، اکثریت یې لري، نو بیا هم کار نه کوي. نو دغه مسیر که بیا قات سي، دغه 1.8 وولټ دا کار ونه کړي، بیا په ټلیفون کې یو بل عیب هم پیدا کېږي، هغه دا چې ټلیفون انتن نه راوړي. که دغه مسیر قات سي، دلته برق رانیسي د کټ ته دغه 1.8 انتن هم نه راوړي، او که چارج ته ور وتړې سور علامت ښیي، ژړ نه ښیي په دې وخت کې. په ګر سره برق دلته نه وي راغلی، او که برق راسي خو دلته شارټ سوی وي هم سور ښیي، او که دلته شارټ نه وي په دې سر کې دغه د انډیسي خوا شارټ وي بیا ژړ ښیي. اوس دلته پوښتنه بله ده که چیرې دا داسې وي چې دغه دواړه ایسته کړي ځینې لرې کړي، بیا دغه حرارتي مقاومت په څه شي کې پیدا کړو او څنګه یې پیدا کړو. نښانې یې کمې دي، د حرارتي مقاومت او د معمولي مقاومت نښانې یې کمې دي. راځم دا هم درښیم. زه به یو زوړ تخت پیدا کړم، په زوړ تخت کې به در وښیم چې څنګه حرارتي مقاومت په لوړ مین بورډ کې هم پیدا کړو. هلته هم ستا د انتن د ایسیانو سره ستا د سی پي یو سره ستا د چارج د ایسي سره ستا پر دا منطقه باندې ستا. که د چارج ایسي ډېره ګرمه سي هم ټلیفون ته دا احساس ورکوي سی پي یو ته چې دا موبایل ګرم دی، ځینې برنامې خطا کوي، ځینې بندې یې کړي چې په موبایل باندې زور رانیسي. که د انتن په ایسیانو کې مشکل پیدا سي، ګرمې سي هم داسې کوي، که سی پي یو خپله ډېره ګرمه سي هم داسې کوي. هلته هم 3 ځایه کار سوي دي، او په بعضې موبایلانو کې نور هم د ځینو ایسیانو په بغلو کې ورته ایښي چې صرف هغه ایسي ماسې لږ ګرمه سي، هلته هغه مقاومت خپل اندازه لوړوي، هغه برنامه بندوي. یا د کامرو د ایسي سره، که د کامرو پر ایسیانو زور راسي، کامرې ایسي ګرمه سي، اتومات د کامرې څخه وځي، ټلیفون بندوي. نو دا د دغه لپاره ده. زه اوس یو تخت پیدا کوم، په هغه کې هم ګورم چې دغه مقاومت په کوم ځای کې شته. نو دلته د مقاومت نښانې اول خو یې په نښانیو باندې پیدا کوو. ګورئ د میګر طریقه هم درښیم چې په میګر یې څنګه پیدا کولی سئ. په نښانیو باندې که مو فکر کړی ځینې کوچني سلفان دي، مثلا لکه دغه په دغو مقاومتو کې هم 2 رقمه دي. یو داسې دي لکه دغه تور سلف چې معلومیږي عیناً د سلف رقم دی، خو اکثره وخت د دغه په بغل کې د دغه حرارتي مقاومت په بغل کې یو بل معمولي مقاومت هم وي، لکه دغه مقاومت. داسې مقاومت یې هم په بغل کې ایښی. اوس لکه هغه چې راواخلې دلته یې ورته کښېږدې، پر دا ځای باندې بیا دغه حرارتي مقاومت کېږي. او دا په څو ځایو کې پیدا کولی سو. د سی پي یو په بغل کې، دلته د سی پي یو په بغل کې پیدا کېږي، پر دغه ځای باندې دلته. اوس لکه دغه مقاومت دلته ایښی دی، کیدای شي پر دا ځای باندې یا یې په دې خوا کې په دا مابینو کې یا په دا سر کې دلته، او یو ځای د چارج د ایسي پر شاوخوا پیدا کېږي مثلا دلته. او په دغه موبایل کې زما خیال د چارج د ایسي پر منطقه باندې نشته. او دلته د انتن په ځای کې پیدا کېږي، دلته پیدا کېږي. او یو ځای بل د دغه موبایل د انشاءالله پر دغه ځای باندې. نو په دا ځای کې څخه راکښلی سئ، هلته یې وراچولی سئ. د هغه د حرارت مقاومت ایستی حرارتي، او هغه بل مقاومت چې دی که موبایل مشخصه معلوم دغه مقاومت در معلوم و خو سئ دی را انتقالولی سئ، لکه د E12 د چارج د کیټه څخه چې راواخلې و E14 ته ور واچوي، یا بل E12 ته ور واچوي، خو که نه یې در معلوم بیا یې په میګر باندې اندازه معلومولی سئ. تقریبا 130 چې دې خوا ته پاتې سي، هغه خوا ته بیا اشاریه وي، نور صفرونه وي، یو هر څو چې فرق نه کوي، 130 دې خوا ته پاتې سي، په دا اندازه باندې معلومولی سئ. او دلته د دغه سلب په رقم دی، خو که په میګر باندې یې وګورو دغه سلب چې دی، دا که اوس په میګر باندې وګورو موږ ته دا سلب د دې اندازه اوس که دا په میګر باندې وګورو د ډیویډ په موډ کې،
ګوره دا شارټ دی، دا سلب دی، خو که انټي مقاومت وي حرارتي هغه بیا شارټ نه وي، عینا دغه رقم وي تور وي لکه سلب یا خازن دا رقم وي، عینا یا خازن په رقم وي د ده خازن په رقم یا دغه تور سلب په رقم وي، خو رنګ یې خټه تور دی، صافوالی چې نسبت تک تور دی. نو که په میګر باندې داسې چک کو شارټ نه وي سره، که څه اندازه حساب وښوئ فرق نه کوي، هغه د موبایل د نور ځای حساب دی، خپله د حرارت مقاومت چې دی صفر حساب یې OL. دلته په میګر کې دغه رقم وي لکه اوس چې دلته یې کښېږدئ پر دا سر پر دا سر باندې باید شارټ یې ونښئ، هغه حرارتي مقاومت دی چې داسې هوار نه وي لکه دا سلب په رقم وي، دغه جک سلبونه نه دي چې لږ لوړ وي، انشاءالله تاسې به لیدلي موبایل کې. د انتن په حسیانو پر شاوخوا ورته وګورئ پیدا کولی شئ، مثلا لکه دغه چې دی یا دا رقم وي یا دغه رقم وي، داسې سلبونه دي، خو دلې ستا پر دا منطقه باندې شک مو راغی ورباندې، هغه په میګر باندې چک یې اوس په دغه ټلیفون کې پر دغه ځاګې باندې و خو کښل سوی دی ځینې، انشاءالله یا به ما کښلی یا بل وخت بل ځای کښل سوی. او د سی پي او په بغل کې دا خو دا سوه، او دغه E14 ته که چیرې نوی کیټ ور واچوو آیا کار کوي که نه کوي؟ دلته دوه مشکله پیدا کیږي، اکثریت کیټان چې نوي راځي هغه اصلي نه دي، ټلیفون په انتن باندې ډېر کمزوری کیږي، که د انتن د ساحې څخه لږ لرې ولاړ شو بیا په انتن باندې کار نه کوي. او یو مشکل بل دا چې دا اوس فعلا زما سره نوي کیټان شته، بعضې یې دغه د حرارت مقاومت هم لري او دغه معمولي مقاومت هم لري، خو بیا هم کار نه کوي، ژاړه ټپه راوړي پکښې، او په بعضو کې بیخي دا ستنه کار نه کوي. په E14 کې په نورو موبایلانو کې داسې اکثر مشکل وي، او د E12 ده هم داسې راځي خو اکثریت یې بیا جوړ وي. نو دې ته کولی شو د E12 ته راانتقال کړو، څنګه یې راانتقالوو د دې طریقه هم زه اوس درښیم. پر دغه مشکل باندې اکثریت خلک سړي ته ښه پیسې ورکوي، ولې دا هر چا نشي حل کولی دا مشکل په بازار کې، که بل استعمالي کیټ ور پیدا کړو خو صحیح دی حل کېږي، که نه نه. په دې کې دغه یې مقاومت دی، دغه یې حرارتي مقاومت دی، دغه دواړه را انتقالوو دلته، خو پر کوم ځای یې ږدو دا طریقه یې هم اوس درښیم.